أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليك وهم عنها معرضون. محترم حاضرین، رابطہ سبب من بیان کو د پاره تثبت ایمان. یو بل یو سبب ده د پاره د مضبوطوالي د ایمان او د زیاتوالي د ایمان. الله تعالی من ته وخت په وخت هغه طرف ته توجه را کړی او د هغه چا بدی بیان کړی دا چې پاغي کې فکر او سوچ نه کوي چې هغه ته ویل کېږي فکر کول په دې مخلوقاتو کې. د خپل ځان کې فکر سوچ کول، دارنګه د اسمانونو کې په دې کې چې الله انور پیدا کړی دی، سپوږمۍ دا ستوري دی، په دې کې فکر او سوچ کول، شپه ورځ، دارنګه د قسم مخلوقات په دې کې سوچ او فکر کول، دې سره انسان په ایمان کې زیادت هم راځي، ترقی په کې راځي. هم دا اسباب دي د پاره د ایمان. دې کې د علماء اختلاف ده، انسان په شریعت مکلف دی که په عقل باندې. بعض علماء رائے دا انسان په عقل مکلف دی. مثلا یو انسان دی په هغه په غره کې دی، په شړه دشت کې دی، په ځنګل کې دی، عزت په یو طریقه باندې دعوت د اسلام، دعوت د توحید کو ته نه رسیدله، نو دا انسان به الله په دې عقل باندې رانیسي. تعالی الله عقل درکړو، دې عقل په وجبه تا په دې مخلوقاتو کې سوچ کړه، خپل بعد الله معرفت ته معلوم شوه ہے. دا نظام اسنه چلےږي، دې نظام چلون کې یو ذات شته، هغه ته ویل کېږي رب، اغزم خالق او مالک دی. دویم قول علماء اغدا ده چې هغه د قران او حدیث سره موافق ده. انسان په عقل مکلف نه ده، شریعت مکلف ده. مکلف معنا ده چې انسان عاقل هم ده، په یو طریقه باندې د شریعت نه خبر نه ده، نه ده د کتاب په ذریعہ باندې د شریعت متعلق، اسلام متعلق خبر ورغله، نه د میډیا په ذریعہ، نه د یو دعوت په ذریعہ. یو ځنګل کې زندگی تیرای او است الله د توحید نه، د اسلام د حقانیت نه ده خبر. الله تعالی دا انسان په عقل نه رانیسي ترڅو پوری چې شریعت ته ورغلې نه وي. قران کې الله تعالی وایي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نو تر هغه وخت پورې چاته عذاب نه ورکوم تر څو چې رسول مې وته لېږلی نه. کله چې رسول لاشي خبر شي دا هغې نه وروسته به الله ول عذاب ورکوي. قرآن کې الله تعالی جهنميانو متعلق ځای په ځای دا بیان کړي چې ملائک د جهنميانو نه تپوس کوي، دا به توي الم یاتکم نذیرا، تاسو ته یې ورکون کی نور اغلی الله تعالی د طرفنا تاسو ته یې درکړې ده کو پر باندې ترغیب له درکړې ایمان باندې. وی ګوره که عقل وینو ملائک بو ته عقل ویلې چې تاسو له عقل نو درکړې. ها عقل سبب ته د پاره د تکلیف خو مؤاخذه به پاغه نه، مؤاخذه به په شریعت باندې. دې د وجنه په دې
عالم کې چې الله د آیاتونه پیدا کړي د دې په وجه باندې د انسان په ایمان کې زیادت راځي د الله معرفت په زړه کې زیاتېږي او د الله توحید محکم کیږي کم انسانان په شرک کې مبتلا دي کم انسانان په کفر کې مبتلا دي دې وجه دا چې الله قدر نه پیژندل الله عظمت او کبریا د هغه په زړه کې نه د پرتا قران کې دی وما قدر الله حق قدره ما قدر الله انا ما عرف الله حق معرفته دی والله په حق پیژندلو باندې نه پیژندل ځکه څوک په بوتانو په روان شوی دی څوک په قبرونو په روان شوی دی څوک په پیرانو په روان شوی چا د غواګانو عبادت شروع کړي چا د انسانانو عبادت شروع کړي چا د مړو چا د ژوندو دی وجه دا چې خپل رب په سی معنا پیژندل نه خپل رب په سی معنا باندې او پیژندلو د مخلوق عبادت په به سره اونې کی او داغه عظمت ته خپل مرتبه نه پورته هغه به داغه په ځړه کې را نشي والله پیژندل نه ده ځکه په مخلوق پسې ورغلي هغه فکر کول دي د الله په دې مخلوقاتو کې دا ګوره بس یو عبادت ده اکثر موږ تاسو د دې عبادت نه غافلې حال دا دي چې ذکر دوه قسمه ده یو ته ویل کی ذکر د جبه او بل ته ویل کی ذکر د زړه جبه ذکر دا دی چې په دې خلی باندې موږ تاسو سبحان الله الحمدلله الله اکبر وایو قرآن تلاوت وکړو دې خلی باندې چاته امر بالمعروف کو نهی عن المنکر کو چاته خبره کو دا ټول پورا په ذکر کې داخل دي امام نووي رحم الله عام علماء وی لفظ د ذکر صرف سبحان الله الحمدلله الله اکبر نه ده لفظ د ذکر د حدیث یو لفظ دی چې شامل دی ټول کارونو د دین ته تبه د خلی باندې چاته دعوت ورکه چاته تعلیم ورکه چاته حکم شرعي بیان ہے چاته یو عقیده بیان ہے استاد په ذکر کې ته داخله بل منځ کې ناشته د حلال او د حرام او ذکر کې اشی حلال دی دا حرام دی دام ذکر دی دام اوچت ذکر دی اوچت ذکر علي رضا مبارک کی راضي هغه په خپل دور خلافت کې رحابه کې ناستو کوپه کې زه جوړ کړي و حبا پکې ناستو د ماخستن مانځ نه رسو دا غسر مرګریو خپل منځ کې باس مباحثه شروع کړه په حلال او په حرام کې اشی جائز دی دا ناجائز دی یا د حدیث متعلق مسلمان تاسو باس کو چې د حدیث ثابت دی یا نه دی ثابت یا د حدیث دا معنا ده یا د حدیث دا حکم دی یا دا مطلب دی د آیات دا مطلب دی دا مقصد دی باس مباحثه کوله تر دې چې سبارا خطوط ټیم نږدې شو غوړي کې یو تن आवाज وکړو بس دا عباس په دې باندې بس کئ پاتې کو تهجد کو د الله ذکر کو علي رضی الله عنه تر په غصه شو ته ویل اولسنا نذكر الله ولمن د الله په ذکر کې اوسه پوری نو پاسکارو کی اوچت ذکر ده امام مالک بارک امراضی هغه وخت کې حدیث بیانول شاګردانو طریقل کول په دې کې اذان وشو شاګردانو زر زر کاپی راغونډه کړي ویل چې مونږ کو امام مالک تو ویل دا کوم حدیث ماته شروع کړي درسونه د اخر ته ورسوي دا ستاسو فرض نه په عبادت نه غوړه ده دا تعلیم تعلم دا ټول په ذکر او اذکار کې داخلي یو ذکر د جبه ده ټول اقسام په دې کې داخل دي په قسم اغه ته ویل کی ذکر د زړه ذکر غدا ده چې من تاسو د الله په عظمت کې د الله په کبریا کې سوچ او فکر وکړو
په دې مخلوقاتو کې سوچ وکړو او دا غي د وجنه د الله عظمت موږ تاسو په ځړ کې پریوزي دي ته ویل کیږي عبادت د زړه او ذکر قلبي دی ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با همیشه وي په فکر کې ناشته د الله په عظمت په کبریا کې به فکر او سوچ به کو سره ځان ته وګوري مخلوقاتو کې سوچ او فکر وکي خپل د الله عظمت او کبریا د انسان په زړه کې پریوزي دا نظام اسی خپل نه روان دې نظام چلون کې ذات الله یو ذات شته چې الله دی همدا وجه ده دې وخت کې یو جماعت ته ملحدین ته وایي او دا غي دعوت ډیر په تیز باندې روان ده دې وخت کې ډیر سختي فتنې دي عقیدی فتنې دي ایمان فتنې دي قسم طریقو باندې خلق د دین نه خلق اړای صوفیزم دعوت ډیر تیز روان ده پیرتوب دعوت دې سلسلو کې خلق راګیر کی بیا که پیرو ته څویل پاګې پسې رواني پیرو ته کنزله موکړه هغه وایي چې راز ما د پاره بس کمال هغه تورانه خبره موکړه دا وایي بس داس ما د پاره کمال له ولې دا هغه په ذهن کې اول نه دا پیر کې نه ګوره پیر ته بتا ظاهر کې بتا ته یو شان ښکاری خو باطن کې ودا بل شانی دې دا وجه ته په هغه باندې اعتراض نه کوي په هغه باندې به تنقید نه کوي دا ته ظاهر کې د ښکاری نور دا په باطن کې بللی دا په عبادت کې لګیدلې تا ته به ښکاری چې دا کار کوي ځاولنه بنیاد ستاسو چا په بار کې دا جوړ شو چې دا سره خطا کیږي نه او دا هر عمل صحیح دی بیا دا باطل ته باطل وي سره باطل ته ویل نه شي او خلا پرې دا کداغه باطل ته چا باطل ویلو هغه هم ستابه دښمن ته څنګه اوس راولګې ته پاغه باندې تنقید کې سخت دعوت د پیرتوب روان دی لیکن موږ د غافلی او د دې په وجه باندې بنیاد د اسلام هغه برباديږي څونه شرک چې راغله او په امت کې فساد راغله بګاړ راغله دا په دغه ترتیب باندې راغله دغه طریقه وحدت الوجود عقیده اتحاد او د حلول عقیده دا ټول په دغه باطل طریقو باندې راغله اسلام نه خلق کړهول په دغه طریقه باندې بس یو خاصین او لورکا هغه پسې روانو صدا ستاد پر دین هم دی دا ستاد پر عبادت هم دی او دا هغه سره سره په دې وخت کې د دهریت دعوت ډیر تیز روان دی خاص کر په سکولونو کې په دې کالجونو کې په دې یونیورسيټونو کې دا چې تیز دعوت روان دی دا چې تیز هغه اصل بنیاد د الله د وجود نه انکار کوي والله نشتا دا اصل د مسلمانانو ذهنونه دي وهمیات دي او کوم انسانان چې خالی ذهن دي دین سره تعلق نشتا په دې دلایل او عقلیو باندې پويږي نه کوم چې قران کې الله ذکر کړی دا غي په معمولی دعوت پوجا باندې استغي خراب شي او باطله نظریه او باطله عقیده کې لاړ شي تجربه ده کم کسان چې دنیوي تعلیم کې دن ورزي او قران سره تعلق نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث سره تعلق نه دا هغه اخره نتیجه دهریت ته ورسي هغه دهریت ته ورشي الله نن پسې منکر شي د آخرت نن پسې منکر شي دا یو ډله ته راشي وا هغه ته به دهریه ویل نسبت به د تمام مخلوقات زمانه تک او دا زمانہ د مخلوقات پیدا کړي چا به نسبت مادي تک او چا به الله هم دغه څه تبعان پیدا شوی دې خالق سره رشتہ ده نه یو ډله وا دهریه او ته ویل دا دهریه عقیده دا وا دا عالم خپل روان دی دې نظام چلون کې څوکته ده نه او هر شپږ ډیر زره کاله پس د دنیا واپس ور خپل حالت ته راځي زېږ روانه شي ترقې ته ورسیږي شپږ ډیر زره کاله چې پوره شي واپس به تزول حالت ته راځي او دا دنیا دغه څه واپس حالت ته راغله دا بیا اخر ته رسیدلې بیا واپس ته راغله او چې انسان ختم شو لاړو
دا د دنیا ژوند دی رستو پسې بل ژوند شته دی نه دا دهریه ډله وه دیو کې علمانیین دي ملحدین دي د هغې دعوتونه خاص کر اسلامي ملکونو کې ډېر په تیز روان دي او په هغه خلکو کې روان دي د قرآن سره تعلق نشته قرآن سره احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق نشته هغه کسانو باندې د هغې دعوت مخې ته روان دی دا قرآني تعلیم دی 14 کاله تعلیم په نشته کې او که 14 کاله او یو کال تعلیم د قرآن او کا هغه 14 کاله تعلیم دی نشته یو کال تعلیم د قرآن ته نشي رسیدلی دې کوم استعداد الله یې خیر دی کوم کمال پکې خیر دی انسان کې کم قابلیت پیدا کړي ایوم دیتا رسیدلی نشي ډېر کسان به دنیا تعلیمات به کړي په اسلام کې به اسلامیاتو کې به امپول به کړي لیکن د قرآن د آیاتونو به خبر نه وي د قرآن د آیات څه معنا ده کوم خبرې ته دعوت ورکړي دغه وجه چې د قرآن سره تعلق نه دا ډېر لري دی دا هدایت نه ډېر بعید دی او کوم انسان چې د قرآن سره تعلق لري دا انسان به په هدایت باندې روان او دې هیڅوک گمراه کولای نشي دغه وجه نه فتنه د انکار حدیث په دغه خلکو کې فتنه د الحاد الله د وجود نه انکار دا پاغیو کې موجود ده عجیب ده یو غټ تعلیم به کړی کته هغه ته د دیني کتابونه ګوره هغه نه د کسبن کار نشته سره هغه دیني کتابونه مطالعه ته تیار نه دي کم چې ځان ته د دیندار وای او وای چې خطا نشم هغه استاد دونه تعلیم چې دی وکړلو دې تعلیم پیدا څه ده تعلیم پیدا دار چې مختلف کتابونه وګوره دې علماء کتابونه لیکلي دا هغه ترجمه په اردو کې شوی هغه وګوره چې کوم دلایل عقلیه حقانیت د اسلام په حقانیت د توحید الله په وجود هغه ذکر کړی دي په خپل ولا شوبات د حقیقت دیو جنا دا قسم دلیل دي چې هغه علمانیت طرف ته دعوت ورکړي دیو جنا دنیوي تعلیم به موږ په خپل بچی باندې کوو دنیوي تعلیم موږ ستاسو ضرورت ده او دا څه لازم نه ده چې تمام انسانان به صرف مدرسه وي نه دا ډاکټران به ډاکټري به څوک کوي دا چې دا انجینری به څوک کوي دا ګلکاری به څوک کوي دا دنیا نظام الله د قصروان کړي ولیکن دا غیستر ضروری هغه خپل عقیده زده کول دي دا عقیده به ضروری زده کو او د قران نبی زده کو محمد رسول الله د حدیث نبی زده کو دا اوس ضروری ده خپل بچو باندې تعلیم کو تعلیم سره سره دین سره به روشناس کو الله معرفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم معرفت محمد رسول الله معرفت او دنیا کې چې کوم روزمره ژوندۍ ده دا هغه سره به روشناس کو چې دا هغه دي ته پوره معلومات دي دا هغه دین خپل خبري غافل نشي او آخرت ته پاتې نشي ولیکن زمونږ تاسو بچی دی مثلا هغه موږ دونه اعلی تعلیم ته ورسو چې هغه د حکومت صدر شو حکومت وزیر اعظم شو زدا صدارت او وزارت خود څه عہده ده دې لیکي راځي دا چیف آرمی شتاب ته ټول حکومت فوج مشر شو لیکن چې عقیده اوسره نه و الله یې نه پیژندو محمد رسول الله یې نه پیژندو آخرت یې نه پیژندو او مقصود د ژوندۍ چې الله څه د پاره پیدا کړی دا نه پیژندلو دا په خسران او په تاوان کې پروت دی دا په خساره او په نقصان کې دی که بچي موږ دغه ځای ته ورسو هاي تعلیمونه به وکړو لیکن الله سره تعلق د پیدا نه کړو دا بچي موږ په خپل لاس باندې تباہ کړو قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفا بغیر علم الله وی هغه انسانان تاوان کړي خپل بچي په ناپوهي باندې مړ یو دغه څه مړ کولو ظاهر کې به دغه څه بچي مړ کو په دې نیت باندې چې دل برزق څوک ور کوي خوراک بوله څوک ور کوي پورپوټي والی کې به مړ کو اوس دی وخت کې دا ده چې دا فکر وسره ده چې راځه د دین ته کېنو ما مدرسه کې کېنو ما یادی شینو ته کما سبب د څه ډیګري باندې دنیوي رزق په پد باندې تنګي دیو جن راشه هاي تعلیم ولورکا دغه سره ولې نه عیسیانو په سکولونو کې ولې نه د عیسیانو استادانو تعلیم ولې نه د کمونستانو استادانو تعلیمونه حاصلول ولې نه او صرف هاي ډیګري ته ملاوي شي
دا هم د خپل بچي په خپل لاس باندې تبای کو مړی کو ځکه چې د کوټیواری نه انسان چې څنګه غټ شو اقصدګي مغه عادت په دا رواني دیو جن عام په دې زینو کې دعوتونه دي دیو جن موږ به خپل بچو تعلق د دین سره جوړاو د اسلام د ایمان د مضبوطېدو لپاره او همدارنګه ثبات علی الدین او زیادت د ایمان لپاره یو فکر او سوچ کول دي الله پرې کائناتو کې موږ په دې کائناتو کې سوچو خپل موږ ته پته ولګي چې دا کائنات نه زمانه پیدا کړی او نه دا خپل پیدا دي بلکې د دې نظام چلون کې او ذات شته آیات کې الله تعالی کافرانو حال بیان کړه وکأي من آیه فی السماوات والارض ډیر نخي د الله د قدرت د الله د وحدانیت د الله د عظمت په دې اسمانونو په زمکو کې شته یمرون علیها وهم معرضون دی په ورتیریږي مختیاړي سوچ او فکر پکې نه کوي فکر او سوچ پکې وکړو دا به په خپل باعث کی صحیح ایمان او صحیح توحید باندې اول مونږ تاسو نږدې لازم تاسو نه پسته وي اقرب اشیاء کې انسان ته انسان نه پسته په دې خپل نفس کې چې مونږ تاسو سوچ وکړو دا پوره دلیل دی په دې خبره دا په خپل نه پیدا دا زمانه نه پیدا کړي دا د مادي نه پیدا کړي بلکې د دې یو ذات پیدا کوونکی ذات شته هغه نه موږ تاسو تعبیر په الله کوو هغه نه موږ تاسو تعبیر پر رب کوو او یو ذات ته دا څه بالکل څوک شریک شته نه خپل نفس کې موږ تاسو سوچو دی وجنه قران کې الله وایي وفي انفسكم افلا تبصرون تاسو په نفسونو کې ډېر نه خشتا افلا تبصرون خو تاسو ګورئ نه اول لري انسان پیدایش الله څونه عجیب انداز باندې کړه اول لدا سورته مومنون کې او سورته حج کې الله دې انسان هغه حالات بیان کړي دا کوم ابتدایي مراحل نه دي خو تمور په خېټه کې نقل کیږي یو حالت نه بل حالت ته بل حالت نه بل حالت ته دا حالتونه بدلون کې دا زمانہ نه ده دا ماده نه ده او دا په خپلم نه ده دې یو ذات شته څنګه ماده به په کار دی ټول یو شان وي شکل هم د ټول یو شان وي قد قامت هم یو شان وي فرقونه پکې نه وي یو مور په خېټه کې پنځه شپږ واته بچي لیکن یو د بل سره په شکل کې مشابه نه یو د بل سره په بدن کې مشابه نه ده یو بل سره په आवाज کې مشابه نه ده رنگ کې مشابه نه ده رنگ کې فرق आवाज کې فرق دارنګ د بدن په قد او قامت کې فرق نظام څوک چلی الله چلی الله تعالی وایي اولنې آیات نبی صلی الله علیه وسلم تنازل شو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الله دا انسان د علق نه پیدا کړی علق سوار لسو کال مخکې الله لفظ د علق ویل علق اصل کې ویل کېږي دا جوهر نه ده جوهر دې ابو کی کله کله حیوانات پوری اون خلی الله انسان د علق نه پیدا کړی وس دی وخت کې دینوی ډاکټرانو دا ثابت کړه د انسان په نطفه کې الله دنه جراثیم پیدا کړی او هغه جراثیم داسې واړه واړه دي چې په نظر نه راځي صرف په خودبین په آله باندې راځي او هغه جراثیم په شان ته دي جوړی دي سټیم شتا سریم شتا بری کی یو لاړ شي په یو سات کې په زرهاو مقدار باندې د علقي یو دانه تلاړ شي وا
او زنانه بیزی سره یو ځای شي او هغه ته چې علوق وشو الله د رحم خپل پسې به بندگی فی قرار مکینا نه میاشتې مضبوط پاک قضیه کې پروت دی دا حفاظت له څوک الله ولګي را غورځيږي نه زنانه ګرځي حرکت هم کوي کارونه هم کوي لیکن کته ناراضي الله محفوظ الته پیدا کړي فی قرار مکین به باغی باندې تبدیلی نطفه ده به علقه ده به مزغه ده به ډو کې دي جوړ شي به دغه خواچولې شي ثم انشانا خلقا اخر لا ناشنا شکل لور کی فتبارك الله احسن خالق اولس موږ تاسو دا غوخه موږ نه لري شو اوس په دې وخت کې موږ نه لري شو هر یو تن به د بل نه نفرت یو بل نه به وتختو لیکن د دې غوخه په وجه خالقا د دې اډوک الله ډکه کړي او دا غیر وجه موږ تاسو له حسن نه کړي خاص یې موږ لرا کړي دا ذات دا تدبیرونه څوک کوي دا الله کوي بل څوک نه شي کولای الله کون کې ذات دی هغه دا غي نه رښتو چې انسان پیدا شو نو په دې پیدائش کې ټیم کې په دې انسان کې الله عجیب نظام مقرر کړی دی اول مثال په تور موږ ستاسو د اختواله دا اخته د زرهاو په مقدار موږ په سری زرهاو هر اخته ته الله دوه قسمه رګونه ورګړي دوه قسمه رګونه دا غي په وجبانه دې رکتا دې اخته ته یو ځای باندې پاک اینه ورزي بل ځای باندې واپس ګنده اینه دي و نظام ولا مقرر کړی دا رګونه نظام نه وي دا اختوبه طریقې نه کوله دا په ځای باندې ولاړه او دا شي عجیب نظام یې کړی چې دی عام ځای کې رګ پرې کړی شي هغه درد کوي ځکه احساس والا دی لیکن الته موږ تاسو نه یې تکینو او موږ تاسو سر خري ټول اختراع له غورځي په یو ځل باندې پریږي سره دا چې هغه رګونه په تلګي دي هغه هم پرې کړو لیکن پاک احساس نشته موږ تاسو په درد او په تکلیف باندې نه پويګو اختز موږ د سر نه راوځي هغه باندې موږ پويګو او عجیب نظام الله دا مقرر کړی یو اختزیات نه زیات چې په سر کې پاتې شي شپږ کاله پورې پاتې کی شپږ کاله پس الله تعالی لري هغه په ځای باندې الله بل اختراع ولی ترقی غل ورګي موږ تاسو نه کړو په خپل غورځي هغه په ځای بل اختراع دي کله کله موږ تاسو نه استو غورځي کې سر نه نظام الله روان کړی بدن دماغ الله سونه عجیب انداز باندې کیږي اور وبدي وبا لیکن دن پردی ولا مقرر کړي او پای کې داسې مضبوطی قیمن سمولم ټوپونه مو ورځيګمو لیکن خپل دماغ هم د خپل ځای نه خوځيږي دیو جن چې ناڅاپي گزار سره خوري به اختیار او داګه دیو جن دماغ ته صدمه ورځيږي داګه صدمه دیو جن انسان به قومه کې پروتي بهوشي کې پروتي دا نظام الله مون تاسو مقرر کړی دغه موږ سوچ نه کړی یارا شدا پوزا دا دې پوزا کې الله دنا د زرهاو په مقدار داسې عصبات مقرر کړي داغه په وجبانه موږ احساس لوي کو دا خشي خبي دی دا غلط وی دی دغه احساسات الله په دې کې مقرر کړي دیو جن کده پوزي نظام موږ تاسو خراب شو موږ تاسو بیا د شی بوی نشو محسوسوله دا خبي دی که خراب وی دی دیو جن د انسان پوزه چې زکام کې بند شي هغه به څه نه پويږي کړه دا بوی خره کې خراب دی الله دې ځکه د عصبات مقرر کړ دې جواب کې الله د مليونو په مقدار داسې خلی مقرر کړی دی خلی چې دا هغه په وجه باندې موږ ذوق معلومه او عجیب ده اطرافو کې الله دا مقرر کړی دې من د جواب کې نشته یو نه په من د جواب باندې شي کېدا په دې باندې سړی ته تریخواله ترشواله پوره نه معلومیږي سره دې جبه په سره منګوي اطرافو کې الله ذوقونه مقرر کړی او عجیب انداز وې دا ده هر ورځ پس الله د خلی تازه کوي هر ورځ پس د خلی تازه کوي د دې لپاره چې د انسان اغذوق
نوی نوی اجزا او نوی نوی خلیو تراشی او ذوق په خطر طریقه باندې محسوسي دیونه انسان دې خلیو کې چې فرق راشي نو ته به خوښ شي تاریخ کاری او تاریخ شي او تفوخ کاری دا ذائقه هغه بدل شو دا وګ نظام والا هغه چې دا نور بدن نظام والا ټول باندې سړی سوچ وکړي نو خپل او ته پته لګي الله دا انسان پیدا کړی وردا بدن دی په دې بدن څنګه تاسو کې بعضي داسې اجزا دي یو پوستکی د بدن پای باندې سر اختشته ده ورغوي کې وګوره دې مخ کې وګوره دې مخ کې الله اختنه راخېږي بعضي داسې موازی دي تندې ده دې تندې باندې اختنه شته لیکن د دې مخ سره هم د قصر منده دې خوا طرف سه اختپی راختلی دي دې بریتو راختلی دي پاسته نه راخېږي سرمن یو ده د الله نظام دی الله روان کړی دی مستاسو بدن نه ډېر قسمه اوبه خارجيږي بعضي ذائقه کې خوږي دي بعضي ذائقه کې ترخی دي دا د سترګو اوخ کې ترخی دي الله رواني کړی او باندې کې دنه د اوبو نظام مقرر کړی د دې لپاره د سترګو هغه نظر ارڅ هغه محفوظ او بعضي پکې خوږي دا قسمه نظامون الله روان کړی یو غټ عالم نظام په دې انسان په بدن کې موجود دی دیو جن شاعر وایي وتحسب انك جرم صغير وفيك انت والعالم الاكبر استاد ګماندار زور کوټه بدن مې ده وفيك انت والعالم الاكبر پتا کې دا غټ عالم راجمه ده تمام عالم نقشه په دې انسان کې دنه موجود ده دکی الله راوسته زمکه کې دوه قسم دي بعض زمکه دي چې هغه سره فصل نه راپورته کوي بعض دي چې فصل لاوږي انسان په بدن کې هم د قصد وشو دوه قسمه دریابونه دي خوګ او تاریخ مرج البحرین انسان کې هغه موجود دي بل په انسان کې غټ دلیل د الله په وجود باندې هغه دا ده دی وخت کې اوسه موجوده او ډاکټرانو دا ایجاد کړي چې د هر انسان د بدن داسې بوی دی چې هغه د بل مخالف دی هر انسان مثلا د یو مور او پلار نه پنځه ځامن پیدا دي او د هر یو بوی د دې بدن د دې بل د بوی نه بالکل مخالف دی یو شان نه هغه لپاره مثال دی وخت کې چا نغلا وشي خلک لاړ شي چا چې غسپی ساتلی دي هغه له پیسې ورکی هغه سپی راوړي هغه انسان چې کوم آثار پاتې یا چپړه تی پاتې یا بل اثر تی پاتې هغه غسپی لور کی چې صرف غبي محسوس کی هغه به په دې غټه مجمع کې تاسو رواني په حق انسان په سي ورزي چې کوم غالب هغه غلا چا کړی غالبا حق بزيزي او هغه اندازي اکثر خې چې دلته ناشته شتله سپیو مخ په رواني په ترتیب باندې دي ها چې کله پوخ سره کراشي بیا هغه سرات ختم شي باغی په سي رواني دغه سپیک الله د احساس واچو او د دینه دا معلوم شو د هر انسان بوی د بل نه جدا ده ابه شری مسله غدا ده چې د سپی په اقرار با ورتک باندې چا باندې اغلا نه ثابتېږي تر څو پوری چاغه اقرار نه کوي ولیکن انسان یو انسان دی هغه گوايو کې چې د پلان کې اغلا کړی دا د په گواہی باندې چې په خپل سترګو لیدلې هغه گواہی نه ثابتېږي تر څو پوری دوه گواهان نه پس په باندې ثبوت ناراضي خو صرف څه پیدا کړو یو وثیقه غونډه کې پیدا کړه حاکم او قاضي برا لګيږي دې سړي باندې بس زور کوي اقرار کی
یا سوچي انکار وکړي اقرار کو په اقرار باندې مؤاخذه او که اقرار اونکړو انکار کو په خپل انکار باندې کلک شو په دې سپي په وجه باندې هغه خلا نه ثابت دي لیکن هغه بوی خبره ده دا هر انسان بوی دا د بل انسان نه جدا ده او دا دی اوس موجوده کړه قران کې 1400 کال مخکې الله دې خبره ته اشاره کړې قران کې دی یعقوب علیہ السلام واقعا الله بیان کړی دی یوسف علیہ السلام واقعا الله بیان کړی کله چې یعقوب علیہ السلام په اخر ځل کې رونه رال بنیامین تل ته پاتې شو د خپل زامنو ته ویل یا بنی ذهبوا فتحسسوا من یوسف بچوتا سورار شي دغه مصر کې د یوسف متعلق ته پوښتنه کوي رضل ته دی علاقه کې خصوص یوسف نشتا او دارنګي د رور متعلق ته پوښتنه کوي دغلا نه لکړي ودا چې سار شوی څه مسله ده اصولات شي معلومات قرآن هغه واقع ذکر کړي یا یوسف علی السلام خپل ځان يرونو تخکار کو کله چې د اخر ځل وراله هغه ته ویاله چې جینا بی بذات مزجات منځان څه کوټه غوندې لګي غوندې کې پیسې مراوړي موږ له پورا وزن امراکا یوسف علی السلام ځانو تکار کو نور اخوا خبر وسانه وګدا ولا بلکې اظهار اسرو کو بعض علما وایي یعقوب علیہ السلام تخط لیکلو کله چې د ځامن لېګل هغه ته دا وصیت کو چې الته معلومات کوي خدا خط یو ته لیکلو چې یعقوب نه چې د الله نبی دی عزیز مصر ته سلام علی من اتبع الهدى ابي ویل ګورا زما د ازویو د خپل مصیبت یو ته بیان کو زمانن یو جی ورک شو دا بل جوی درغه تال ته بغلا کې گرفتار کو موږ د انبیاو په قرانای کې ان لا نلذ سارقا من ګورغل نه پیدا کی یا مې دا بچیرا پرې دې کې بچی مې د زمارا پرې نه خوستو وې زبتا تا د سي خيري حکم چې دا خيري په وجه باندې بستا وم پښته پورې هغه اثر وبي یوسف علیہ السلام دا خط ولستلو وی جړل او جړانه رستو دی رونو ته ویاله الا علمتم ما فعلتم بيوسف هغه یوسف علیہ السلام ته چې متوجي شو ویل انک لانت یوسف ته یوسف ها یوسف علیہ السلام ته یوسف ما الله په ما باندې احسان کړی دی چې تیرا رسوله خدا سيو کې اذهبوا بقميص هذا ما دا قمیص پتا شوې یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا کار د الله په وحی کو قران کې دی فلما فصلت العير قال ابوكم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون هغه د مصر آبادین چې څنګه قافله را جدا شوه هغه زین د یوسف علی السلام بي په یعقوب علی السلام راغې دغه دا کمیسه یوسف علی السلام استعمال کړو دیو جنا اکثر کوم کپڑا چې عکس استعمال کړی دي سکول ورکې جاګې نه احساس کوي یعقوب علی السلام تل ماته د کمیسه یوسف علی السلام بي محسوسي وګتا سماته نسبت د قمقلو نه کوي کوم به نوسی چې وسناستو کوم به چې ناستو هغه ته دا خطاب هغه له الله انك لفي ضلالك القديم ته په زړه محبت کې یوسف چرته ده هغه وختي مړ شوی دی ختم شوی دی نو کمیسي جراړو او په یعقوب علی السلام واچو فرتد بصیرا نظر او طبيعت را واپس تازه شو ورته انسان هر انسان له الله داسې بیور کړي چې هغه د بل سنشتا دا زمانہ کولای شي ماده کولای شي یعنی شي کولای
یو بل مثال په دې انسان کې غټ دلیل دی د الله په قدرت او د الله په وجود باندې هغه دا ګوتی دا ګوته قران کې الله تعالی وايي دا انسانان د قیامت ته انکار کوي سورۃ قیامت کې بلا قادرین علی ان نسوی بنانا الله انسانانو تاسو د قیامت نه ول انکار کوي مکه مشرکان بیا عقلو هغه لري انسان چې کله مړ شي خاوري شي زری شي تب دوباره الله په کومه طریقه را ژوند دی کوي ودا د عقل سلری دا ذالک رجل بعید دیو جن قیامت موږ نه منو مکه مشرکان الله توحید هم نه منلو مکه مشرکان قیامت هم نه منلو او مکه مشرکان د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هم نه منلو او د قران نه منکرو دیو جن مکی سوراتونو کې اکثر دا څلور مسلې هغه ذکر کی الله تعالی وایي اے انسان ستا دوباره پیدائش په ذکران نه ده بلا قادرین علی ان نسوی بنانا من قادری چې ستا دا غوتی دوباره جوړی غوتی ولې ذکر کړي علی ان نسوی بنانا دا غوتی ذکر کړي چې په دې دنیا کې اربونو په مقدار انسانان دي اربونو په مقدار او د اربونو په مقدار کې چې څونه انسانان دي د هر انسان ګوتا هغه نقش د بل انسان د ګوتې د نقش نه جدا ده موږ تاسو ته کمپیوټر وښودلو پاکستان دی مثلا کمپیوټر دی موږ تاسو کې ګوتې کې کوستلې په دې سر کې موږ ګوتې خېری او د دې جن بل مملکت ته لاړو هلته په موږ تاسو باندې ګوتې کې کوستلې ازمن چې څونه معلومات یې هغه مخې ته راځي موږ په ګوتو باندې بل څوک نه راځي یو مثال له د بل په ګوتو باندې بل نه راځي د دې وجه نه کبه دې ګوتو باندې څه شی دې کې کوستلو شریش دې پراق کړ یاد شي ماده دې پراق استلا باغی باندې ستاغه آثار پینه راغلي کمپیوټر یې بیان شي راغستله دا کومه نه چې وی هغه دې بدلې کړي الله چې په هر چا کې جدا جدا پیدا کړي دا غي بدلېدو د وجه نه غیر راغستې نه شي دا الله عزت الله دا ګوتی جوړولای شي باقی بدن دې جوړول څه ګران کار نه دی ایندا څه ګران دی الله تعالی الله ته ډیر آسان دی دې وجه نه دې من تاسو کې الله دنا ډیر نه خید الله د قدرت کې خېری په دې کې من تاسو سوچ او فکر کاو فلبم پسړه کې د الله سره محبت پیدا کیږي الله سره بم مینا پیدا کیږي او د الله عظمت او قدرت په پسړه کې راځي او تمام مخلوقات به من تاسو ته محتاج ښکاری دا هیڅ نه ده الله تعالی من تاسو فی انفسکم افلا تبصرون تاسو په نفسونو کې ډیر نه خد الله د قدرت شته دا هغه انسان دی قران کې فهم حیوان الله په قران کې چې ذکر کړي بعوزه ذکر کړي اماشه دا ماشه ورکوټه دې په اعتبار د بدن لیکن په دې ماشي کې الله دنا دون نخې د قدرت پیدا کړی دي چې په خپل من تاسو به قائل کوي دي ته من اقرار کو د الله د وجود د الله د وحدانیت او داغه د عظمت او داغه د کبریا او دا به عمر چې داغه څوک شریک نشتا او نه څوک بل څوک دا کوم کېشتا ورکوټي حیوان دی دی ورکوټي حیوان سره علماوی درې زونه دی په دې میاشي کې درې زونه الله دې له ورکړي جدا جدا داغه سره د خړتم دی حتیم خړتم دی او په دې خړتم کې شپک چړې الله تعالی ورګړي شپک چړې داغه په وجه باندې کله دا د انسان یا د میخي یا د بل حیوان په څرمن باندې کینی هغه چړو په ذریعہ باندې غزه شلای
کله ډاکټر پریشن کوي غزه شلای دغه سیدام هغه غوخه شلای دې چړو په ذریعہ باندې شپک چړې دل په خړتم کې الله ورکړي او په دې خله کې دا اتڅلوي غاخونه دي اتڅلوي غاخونه او هر طرف ته درې وزري دي او په دې سر کې الله تعالی زر سترګې ورکړي زر سترګې زر په کې سترګې دي او داسي عجیب رڼا الله دته ورکړي چې دا کله شپه کې انسان سرمن ګوري او زه ګوري چې ردیز نه ان راوځي دي نه راوځي نو کله نظر نه لګيږي دته الله د سی باتی ول ورکړي دي رڼا هغه طرف ته متوجي کی هغه سرمن اوتا رنگ او تبدل کی دا رڼا په وجه هغه باندې خپل مقصودی ځای ګوري او بیا چې کله دا د انسان سرمن شلې دغه څه نه کوي دله الله بل یو ماده ورکړي چې ته تخديري ماده وایي هغه ډاکټر چې څنګه تاسو غاښ کې کار کوي یا ګوته کې کار کوي پریشن کې اولستنه وایي دا خواځه زین شي چې ارڅونه کار پکې ډاکټر کوم پینې پويږي او چې کله نشته لاړ شي د نشید تک نرستو به موږ ته داغه درد احساس به شروع شي دغه سیدام اول دغه ځای نشه کی چې ارڅونه داتي ان راکاږي مونږ تاسو په نه پويږو او چې کله والوزي او هغه نشي هغه وخت ختم شي هغه ځای خارق به شروع کی منګه به ګرو او دا غي سره الله ولدا شي نظام ورکړي کله چې دا اني تکینی او پته ودولږي دا اني ټینګه ده دا په نری رګونه کې نه تیریږي دا سره بل ماده الله ورکړي دا هغه پیورواچی هغه اچول سره هغه اني بالکل نری شي دا په هغه رګونو کې دن نه ورځي هغه په دې ماشو کې یو نر ده یو خزه ده نر هغه انسان نه چی شي او نه هغه انسان ان راکاږي هغه په دې بوټو او په ګلونو هغه بوټس باندې اکتفا کوي لیکن په دې کې چې کم زنانه ماده ده نو هغه د انسان ان ته ضرورت لري وجدا دا چې هغه بچول چې کم هغه چې کم دار اوړي او هغه لا ګرمایش ور کوي دا د انسان د اني په ذریعہ باندې ور کوي دا د انسان نه ان راکاږي او دا هغه په وجه هغه ته ګرمي ور رسي دا ګرمي په وجه باندې هغه بچیو شي هغه ان راکاږي نه په کې نه راکاږي او دا هغه سره وس دیو دا موجوده کړی دا د ماشي په د پاس بل یو ورکوټه بل حیوان الله پیدا کړی چې هغه د ماشي په شابانه ده او هغه غذا او خوراک د ماشي نظام ته حاصلې د پاس بل له قران کې ته اشاره ده ان الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها د دې پاس یو بل حیوان ده چې هغه د ماشي نه ورکوټه ده عام په نظر نه راځي صرف خودبین باندې په نظر راځي او هغه ځان له غذا د ماشي نظام ته حاصلې هغه په پاسه پیدا کړ دا داسې ورکوټه حیوان او دانه قوت ول ورکول وې دونه قوت حسل الله ورکړي څو میله په مقدار کې دا وی محسوسي چې پاغزي انسان دی غلط انسان او التزان او تورسي دیو نه په ګډ کې پریو زما شي باندې او د دوی په وجه به تا محسوس کی التزان د تراورسي احساس الله ورکړي او بل هر انسان ان دا نه راکاږي الله دکی د سیو هغه ول پیدا کړي بل قوت داغي بوجو باندې اول ان ټیس کی یره د ازمات مزاج سره موافق ده کنه دا موافق کما چې موافق هغه راکاږي چې مخالف وي د موافق نه هغه بریدي دغه وجنه کومه شومان وځي کې پراته سار چر پاتې دا یو به ما شو سم خړلې او دې بل ته به چی ویری نه ولې دا مزاج مطابق هغه چلیږي په دې ټول شینو کې نخښته د الله د قدرت ګمن په کې سوچ وکړو دې د وجنه کم کسان چې د الله د وجود نه د الله د توحید نه انکار کوي په دې
نه خو کې فکرونه سوچونه کړی نه یو سبب د عظمت لپاره دا دی د وجه قرآن کې الله مونږ ته وایي وکأي من آیة فی السماوات ډېرې نښې د الله د قدرت او د الله د توحید په اسمانونو ځمکو کې شته یمرون علیها وهم عنها معرضون دی په ورتیریږي او دی د هغې نه مخ اړوي که په دې دلایلو د قدرت کې مونږ سوچ کوو الله عظمت کبریا به زموږ په زړه کې نور هم راځي آینده هفته کې ان شاء الله نور د الله د قدرتونو چې په دې مخلوقاتو کې الله پیدا کړي توجه د پاره چې زموږ دې ته توجه پیدا شي او د الله عظمت هم په زړه کې راشي او محبت هم نور په زړه کې د الله زیات شي آینده هفته کې به ان شاء الله بیان کو بارک الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات